مشتركين مع تاريخ خارجي هذه ناس شنو؟ راني ودرا لما يجي ميلسا بس تكون قني معنا وده خدي مسلمان تفوز بدنا هو كتبوا جذب لما ديو كرداسو هذا ده بانديو غيا بس يدينون مني كده دا مالا ساعتا بورا دا خو بل جرګه فیصله راغی کبل خیره دا وجود سره نو لیک مالا کو ساعتا ته نور دي دوا ور دقیقه زو کما ګری ولا راولم پیزه ولا راولم خو غیاګانی دي شوتل دي راولم به ظالم ځان له بل شوتل کړل په غلاس ستا په پټو کې زه په غلاس شوتل رايبم ولا خپل شوتل تیری کم دی خپل شوتل کوتا چې کوم غزي پټو کې ګرځي غیاګانی کوي زما دي نه وړي هغه دې سده سټي دی هغه په تا په خلکو تعلان کړی کنه دا سخیر صلاحان دوی بس وروره زما باندې تعلان کوي چاته وي پس کوم تا ته ویم که نور چاته ویم بدماشي باندې کوي په خپل ستا پټی دي ته سمبالوا یاره دا خو مې وې چې را ټوکره ته ونیسم او ښه مې ولیده که مې ودرېده ولې دا دې په لاس کې نیولې خو دا مور واچوه که نه هغوی ته مې خپل حساب راکړه چې دا خو مې تاله راوړم ولې زه ځناور کارم ولې ته به څه خورې خو دا مخوکه دی داسې وام پرې لښته باندې داسې مټ دا وګوره دا هر څه داسې پراته دي دا سریان د دې د نفع خبرې څومره پامینه مې دله کبار تاله راوشو کوله ما د مشر یا د غاښونو یا او ګوره ته ما ته قار شولې نو زه خو ستا د نیکه د نصیب ته یم که و د خدای مسلمانه ګوره چې ته سمې خبرې کوه خلک مشران سره خواږې خبرې وکړي چې ته د سړیتوب خبرې وکړي د عبرت چې څوک دې پیدا والي نو هلته چې مشر نو اوسئ چې مشر دې اوس داسې یو شانتې لکه ده چې ستا نه به څوک څه خبرې ښځه زه نه یم ته وایه شابه به زه به نه زه درته داسې نه یم خو لکه تا اوس د جرګې خبره کولې واپس غلی شو لکه دا اوس تاسو هغه مې تا ته دا وایي چې دا ګوره جرګه ده بله روغه ده دا ګډان به بوجو خوراک به هم کوو چکر به مو ځکه راته وایم چې د دې خیال ساته نو چکر چې هلته و هغوی د بوزو خو پخپله به دې یو ولالو ولا ستا خو هفته کېږي لږ لږ به چې موږ هم خورو پرېچ کې به پروت دي دا اړه خو مې وایي که نه چې بس روغ دي نیسه او دې ګډانو سره دې وتړه دا قشانه وه ځکه چې تا سره دا کار په کار دی والله لا به دا مه شوه دا منې مټکي ماما که نور څه نه ګیا خو به راله راوړې که نه هلته خو د په کارونو باندې او ملګري پردي دوکان خیرات دی دا د ډوډو راغکه خو مه وه هلته خو که نور څه نه نو دغه دی څنګه مچکي به سم کار کوه سم ګورې سم کار څنګه یې لکه ته ووایې ګډېږم ګډېږم زه دا دقې لیلت ولې دقې له ښه برابرې به صرف چاقو کې د چاقو ګپ نه لګې ګورې ها نو د څه شي ګپ نه سو لګم هسې راته وایې ټک 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 زه به خوشحاله یم له ډوره سره ولګم لوډه سره لګم زه ته لیکل زه تا ته یم ته نه پوهېږې او مشر سړی اوس زما سره لډو ګپه لګې هسې به دې راته ویلې مونځ ته لاړ شه مدرسې ته لاړ شه زما خاصې مانځه ته ځې خو چې ته جومات ته ورشه نو تاڼه راته ښکاري تاڼه ظالمه وړوکی لور دی پیداګر چاقو خو نه دی دا خو د ما په کار راځي که نه اخوا دې خوا کار خو زه په دې وباسم دا وګوره ورته اوس هم ښکارې د وینو صحیح ده دا صحیح ښه به ده د ګډانو خیر ساته زه ځم داسې په پټو چکر وم دا بس ټیک ته زه خو ګل باجي پسې لاړ شه ګوره ښځه دلته کور کې سم خپه م یم او یارېږم نن به راځي ماښام به راشي که نه کمبخته خو ګوره دا هر څه څپاکه دغه تاله ورڅه دا ځای نه پاکه ته څه نیغ نیغ ګورې نیغ نیغ نه تی نیغ نیغ کېدسې مړه موږ داسې یارېږو وی دا چې ما ګزار نه کړې نه کوي دا ګوره د ما ډر مني خو تی نه منې ولې نه منې که زه ستا اډر په سر خپو منم ښځه چا ډر مني داسې کار به وکړي چې ګل باجي پسې به دې لاړ شي صحیح ده ګل باجي ما ته ځان له ځای نه دی معلوم چې والا به مې چېرته بل خوا نیسي بیا به ته خفه یې نه وړي یاره ورشه دغه دی کې د ابراهیم دې شکه په ولاړې کښې چې څوک به دله راونیسه ځای نه که پته هغوی ته معلومه راځې به ځه بس ټیک ده هغوی به ما له غونځاخي کوي که هغوی له به کوي مړه دا اوس د غونځاخو وخت یې تیاره مټۍ به راولې ځه بس ټیک ته دا مرچکي ماما بس بېغمه شه دا زه به درته دوام کوم خال څه لاړ شه ګوره څه نه زه پته نه نو تل ته ناست چې ته به لا د کور نه نه وې زه به 400 کېږم ته په جګ کې به زه بیا هلته یم दाजी दे ओ पखेर पखेर स्पिलनिया
یله که د خدای مسلمانانو دونه خو به دې خلک ټلیفونو کې دغه نو ګاډې به مې د پسې درسته اچانک څنګه رالې داجی بس ته پکې دا راته وایا خور مې سچ په اور دې دننه ده اوس به راشي کېنه بچې کېنه ها دا بیا خو کوس کا کنه داجی ډېر دروند نه پایمان په ملکونو ګرځې کنه خو خپانه به خپل عادتونه یې نه شي دا یا فاشه کنه کېنه بره کېنه داجی لیټونه کاږي دي څه وکړو الله به خیر وکړي الله به خیر وکړي دا راته ووایه چې څنګه داسې اچانک رالې یاره داجی بس لیټونه کاږي دي نو ټونه کاغذ څه ته غوړ کارونه د موټر کاغذ راغلي ګوره ته چې راتلي کراچۍ خو دغه ځای دی د کراچۍ نه تا راته امریکا جوړه کړه یاره داجی بس یاد شوی مې وای نو څه وکړم نه نو دا څونه وخت پس او ګوره دا څومره دوی چې نمبر دې بند کړی نمبر مې کولاو دی خو تاسو راپس رنګ نه کوئ نو ولې نه کوم چې خو ګلالۍ بچې ته مې بل وځم وي نور هغې ته سره رابطه کې او دا ما نه څنګه دی چې دښمني ده داجی مینه نشته مینه نشته مینه مخکې اوس نشته یاره ښه دي وي وبېرېده او پخوانۍ مینې اوس کوم دي ګلالۍ بچې ای ګلالۍ بچې یو خو چې دا کینې په نمراج پورا درلما یا به په موبایل کې لګي یا به څه د ټیک ټاک کې جوړي د هغې خو دغه کار دی داجی اواز راځي او ښکاري نه ګلالۍ را بچې بچې را بچې نور ټیم دې په خیر تېر کړو شکر دی بس داجی ډېر زیات نیات شوی والله بچې هر څه مې پرېښودل ما یې داجي پسې ځمه دا خو مې رور راغلم په خیر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وی لیټونه دا یم لاس لګ راکوي زمونږ بچي کمزوري لیټونه کاږي دي او داجي پکې لاوي ته څنګه رالي یاد شوی مې کنه زم ته ځان دې 68 ګاډي جوړ تاسو ته خو زه نه یادېږم ما ته یاد شوی وی کینا داجي نو بچې او ورور دې بیا راورسېد بیا به ستا او د ده که خیریت وخلاږي یا داجي په ایمان ډېر مې یاد شوی وی قسم دی اوس دا راته ووایه چې ډېر به ستړی شوي چې دله تیاره کړي کوڅو کې یاره دا چې یخ مخمس کړي دا چې به ښایي چې د دې د لاس یخ وګوه ډېره مې یادوله داجي پلار دې هغه زه دې خورې م خدایا یاره نو لیټونه کاږي دي نو څوک هم دواړه یو ځای ناست دي. بچې ورشه دا اول خو له شربت راوړه یخه او ویم ته حاجي دا خبره کوم خر که چې په بارګن کې ګاډي مني لومبې لیټونه ګوري چې صحیح دي او که نه دي دا چې کم ټیم پیدا شو خو ډاکټر له برې بوتلو په وخت که نه داجي ورکه جواب اوس ما پس ورخته بچې هغه چې وایي چې نوي سلو له سرونه خوري خو یو ځان له نه شي 200 لاندې کوم خو د ده په علاج باندې زه پوه نه شم زما په حسن خو کراچۍ کې خلک لیوني دي وایي لیټونه کاږي دي ویم دلته هم د پسې جینکې تلې راتلې بیا هغه سپېلنې رور دې څه شو ما ورته به چټلوګي کېږي وایي خدایا رور خو دې دې کنه او دا د الله پاک وایي ورکړه چاله څنګه چاله څنګه ورشه شربت راوړه داجي زنده باد پلار دې هغه دې خدایا الله خیر نو لیټونه کاږي دا مې لا پلار وی دله ما ته وی دله وګرځوي ښځه ورله وګوره وایي دی او په ته لیونۍ کې لس په در کې ته صرف تپوس وکړه یو لیونی من سره دی یو به تشه که خیر د دواړو به یې جوړه برابر وي. یاره بس مانی ګریټ داجي ګریټ زنده باد بیا به کورني پاگل خانه به نو وای بچي اوس څه څه جګړه کې ستړي دی ورشه چې شربت کوله راوړه کنه مې روبړ مړ یو دوه څلور خبرې خو سره وکم کنه اوکه داجي دونه ټایم پاس داجي راو. आवाज دی قرا دی خوره आवाज دی قرا څه چل یار مې مونږ سم نه سستا لیټونه کار نه کوي نو پس پته نه لګي جوړېږي بس غوږونه هم دی خراب شي خپل چې دا गाड़ी سفر والے ما ها ها وي ته خدای جوړې ریل ګاډي کې راډي یا خدای پاک کړه داجي نور هروز څنګه تیرې شکر الحمدلله ماحول څنګه دی؟ کله خو ماشاءالله خو کلی ماحول دی او ته بدل شوی ځان دې بدل کړی دی داجي بس چې مسافر کې پرسنالټي راشي نو بس بیا this is good this is great واه 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 اوس شپږ میاشتې په کراچۍ کې څه تېره کړې چې انګلیس ته هم راته شروع کړو واه مې ته ولې شربت روړم کینه راوړه داجي what are you doing هلکه دا څه وایې په انګریزي کې څه مې خبرې ما سره کوه او په دې کلي علاقه کې مې ولې شرمې خلک دوی د مسلکي خانزوی تللي وو او اوس د انګریز جوړ کړو दादी वो तो तुझे खबर है कि वो आप कैसे हैं او دا ولې شربت مې دل روړو मेहरबानी مې دل جوړ کو टैंक ها دا وګوره دا مالو. نومې د خور د څومره خوښه कम से دا دی خدایا लेटून कागे दिन सो कम مې ستا د لاسه دا درځد ګلاسونو چې مات شو دا یو پکې پاتې رسنه دا مات کی दाजी वे वोड ना जिदा होस कम करना یا بچی لګي په آرام پرېږده نو وخت پس راغلی ستړي به لږ وړه که نه खुदाया داجی ګلاس رونه غورځي ویله نړۍ ته کون ملا شو کیسه مې ستاره راځه چې شربت یاتي
او چې راله بدې کوي قاضي خو زه د حاجي ته نور څنګه زه خیمه بیا بس مرته سپي ورځې دی بس لنډه وې لګي او څه به وکړي امدادي ته خو چپ شي دا مایوس خبرې کوه الله درنه ناراضه کېږي په سر ټیم دقه خبرې کوي حاجي به ګوډ خوس کړل پلار دی هغه ته اوس په مونږ وسکو لیټونه مونږ ګینډه مخکې چې اوس کړه لږ بس راکړه بیا ور بیا به ټول څه زه خو د عثماني نه بیا ټول اوس کسړی زه په تاسو پسې غپوم امدادي خو دې ول اخلاق کو شربتو نور دا نور خدای باچو ګینه ته جو در کومه خدای پاک نو داجی ها ته څنګه خیر داجی ها زیا دای مزه دا دې پور دا یا نو بس داجی خیر داجی ګلې ته ما کوه داجی پوره پوره به اوس شکر راکړم دا لټي خو به مې سیده کم اس کم کنه خاطر دا چې کارو کا ته به دمشي آرام وکا ولالې بچي دل چې مې تیار کړه زه بره کلی کې واده رضالت ورځم بیا راځم بیا به نور خبرې کوله کېم اوکے داجی اوکے ټیک کیر امدادی کې موږ نامي جامي والا خلک یو مالدار سره بیا جیب کې بات کړ جیب کې شابر چولی او وچ روجي او روجي چپ چراو پلار دې څه دا کاروبار شروع کړی دی کوم مسافر راغلی دا جستوس کا ها ته څنګه خیمه ها رنگ نه کو خبره چې اوس پوښتنه په دوه غره بیا وتا زه ډېر چالاک چې پلار دې لاړ نو زه تخکار ما داجی وخت خو نه شم بیا نو وای کنه وای اشابه یاره بس دا ما وچ را بریت کټ کا دوغو ټول نه پکې دغه کړلو دې برې ته پځه په ځان می دینه کېلې ونی دا ته څه اپی شوګانی دي اوس هم یو چې پینځل له په غوړ مې داجی می کاری کې واپس شه هم دې څه کارو کا ته ډډه واچا به تعالی بالا هوړه متاله فل چی په کوم ها کینا ها صحیح اوس خدای دا کټه غلنګ نو پیسر کم کا لیټونه هم کاږي دي کولنګ ته یو کو سر تر اعظم لا ور د کټ په منځ راځي بس یو اړخ ته سملا خوب راغلی چې بس پاسه کمای جو په بیا لګي چې دا بیان کوي مړه ته سره بدله ما کور ته به راځي وکنه کا علي الکا په خیر څنګه خیر دی والله دا دوه درېمه میاشته ته ما نه وي لیدلی چېرته تللی وې ته ما نه پېژنې څه ولې دې نه پېژنم تپوس درنه کوم یم چېرته تللی وې څه شو مرچکې څه مرچکې په شرق ده زه تا نه تپوس کومه نو بارو او که نه رښتیا اوس راته رایاد شو روژه کې خو شیطانان تړي کېدای شي تین تړلی اوس راته پته ولګېده که نه تا ته شیطان ښکاره نو ولې د شیطان ښکرې خونې خو ستا به شانتي که نه شینا زما یوه خبره واوره یو مې مازه کار نه کوي یو چې په لار رالم ډېر زیات په عذاب شوم او ته په خدای به ورکړه دا شنه چوکرې دې خپو ته نیسم او ډډې په ډډې دي مړه ولې ما څه چل کړی ما څه مړي خو نه دي کړي خو ټیک چې کومه د هغه شیطانانو سره یې تم تړلی وې په دې روژه کې ښکار یم داسې تا د مرچکي ما تپوس مې درنه کوم چې څه شو مرچکې مرچکې ما به کور کې که نه نو ولې ستا پکې اوس یم ده ولې کار مې دی ورسره کارونه مارونه هغه د چا سره نه لټوي تمانچه ورسره د دویمه خبره او ټرک دا سر ولې د سړي د خورې دا 400 دیره زما خلې د هغه نه ډکه ده مخانو په غونډه نه نو نیمه خو به هغه لوري غټه شوې ګلالۍ ده او الحمدلله هغه اوس په کالج کې به د یو څو ورځو 15 ورځو کیسته دغه شي ماسټره به شي ښه او هغه خو دومره غټه شوې اوس یې قړیم نه رابېږي اوس ټیک شوې ده او غټه هم ده ښه والله ورکوي یې خو نه ورکوي نو ولې تا درکړي مړه دې سر ته دې کتلي دي د هغې خپل ترس دوی دی یا به هغه له ورکوي یا به یې ماله راکوي زما غرور نه دی ډاکټر هغه لی کومه نه مړه لګیا یې تاسو نه په شلو کالو کې هم نه درکوي څه ته شیطان یې والله څه دی هغه ډاکټر روغ شیطان دی بیا به څه کوئ ځه چې د شیطانانو کې مونږ مرچکي ماما لور ورکړي بیا به څه کوئ ځه خان ښي خو مزدور یې نه یې ښه دواړه ښي خو تاسو دواړه نه یې ټیک ښه راته پته ده چې مړه بس نورې خبرې پرېږدوه د شیطانانو سره د ژوند څنګه تېر شو هلکه خوله شي ناسمه ښځه قسم په خدای چې د ما یې راږدم ښه زه درنه دا تپوس کوم زه مېلمه یم 3 میاشتې 4 میاشتې بعد رالم تا کې دونه عقل نشته
زه نو چې مېلمه نو ولې زه حجرې ته مې بوزه د هغه پوښتنه رانه وکړه چې هغه په کوم ځای کې دی په کوم ځای کې نه دی زما مېلمه خو نه ده مرچکي ماما مېلمه لاړ شه پسې کور ته پسې لاړ شه ور ورته ووخه کوسپي در پسې شو ورته ووایې تو موتي موتي بسې سم بیا نه او وراره شته خو نه وراره شته دی والله وراره سره مې اوس مې موله دا خوله وواله دونه نیغ نیغ کېدلو مړه او زه چې بل شان منافق انسان دی که نه چې تا ته خو پته نشته که نه ما ته پته ده ډېر زیات منافق دی هسه مې واسطه راغلې ده او مرچکي ماما ما ته ویله وایي ستا به هم ترقي کېږي وایي لکۍ به دې هم راخېږي او ښکرې به دې هم کېږي نو دا ورارې راختې دي نه مړه هغه نه دي راختې ما سره به ستا هم راخېږي ولې ته هم شیطان یې که نه نو هلکه خوله ټینګه سمه خوځوه سمه خوځوه خوله مې په خپله ګډه وډه خوځي مړه په دې مې پیکه چې په کور کې دی که نه چې ورشو څوک مرچکې ماما د چا غم لتلی د غم له خو نه ځي خو وریجو دي او دوه درې څلور ګډانې راوستې دي وایي دا به خورو وایي بله اوس ناروغه ده وایي دا به هغې کې ټول عمر ګورې هغه د خلکو خدمتونه وکړو په جنازو کې زه وینم ډېر نر سړی دی نر سړی چېرته دی مړه ته مړو نر سړی پېژنې نه سړی نر ځوان دی دا هغه چې نر نه وی نو زه به نه راتلې خو هغه نر دی تا نه دې څوک راشي که نه تا ډو نر پېژنې نه مړه نر څوک دی نر زه یمه که نه ولې تا دا ځوان درته نه ښکاري چې نر دا دی دا هغه د ټول قوم ذمواري په سر اخیستې دي ښې کړي دي مړه بس ورته ویل غواړ څه غواړې سړیه د هغه سره مې کار دی حجرې ته مې بوزي یا شته یا نشته نو د هغه څه کار لټوه لاړ شه پسې نو ما ته څه وې بس خبره ته نوکر نه یې زه نوکر یم خو زه چې څه پسې رالېږلی یم زه به هغه لټوم هغه خو داسې سپي ساتلي داسې سپي چې د هغې نه مې بچ کې مړه هغه سپو ته ووایه ورور مې شي ورور مې چې څه راته مه وایه خمې سر دی یار زه یو څه ویم او ته بل څه وې مېلمه پېژنې نه مېلمه اوس ته کوم ځای کې لوی چې شوې ناشنا مېلمه یې والله کې پېژنم ته په اخور کې لوی شوې که ته په څه کې لوی زه شوې د مرچکي ماما په چوپال کې دغه خو شیم دی که چې هغه راته دومره عقل نه دی ښودلی دا لار ده هغه زړه چې زه ورته تلم راتلم ما ته څه پته ده چې ته به په کومې تلې راتلې داسې سیده لاړ شه هغه ځای کې به واپس داسې تاو شي بس چې جومات ته مخې له راغلې هلته به لمونځ وکړي واپس راتاو شو داسې به ځي بس ته راسره ځې نه زما څه کار دی دا ګیله به زه هغه ته کوم ښه کوې وطن ولې هغه به زما نه څه ښکرې کټ کړي تاسو په انجام سر دی لاس مې او دا مړه تاسو ځان له دې کار کتلی بیا وایي شینا وایي داسې دی او هغسې دی خو زه درلم سپي به در پسې کوم سپي No.